عمر داودزی وایي اسلامي امارت وښوده چې د واشنگټن د رضایت لپاره هر کار کوي. آیا اسلامي امارت د امریکا لاسپوڅی او پر افغانستان د خپلو موخو په پار واکمن کړی؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د اسلامي امارت له زندانه د جورج ګلیزمن له خوشي کېدو سره هممهاله محمد عمر داودزي له افغانستان انټرنیشنل سره په یوه تازه مرکه کې ویلي اسلامي امارت د امریکایي وګړي په بیلني او سملاسي خوشي کېدو سره وښوده چې د امریکا د خوښې لپاره هر کار کوي. نوموړي د 15 یا پنجشنبې پر ورځ او د وري پر لومړۍ نیټه په مرکه کې ډیره کړې چې اسلامي امارت کابل ته د امریکایي پلاوي له رسېدو مخکې امریکایي وګړی خوشي کړی و. داودزي څرګنده کړې د امریکایي بندیانو سملاسي او بیلني خوشي کېدل د دې نښه ده چې اسلامي امارت پریکړه کړې ترڅو د امریکا د راضي کولو لپاره هر هغه څه چې د دوی له وسې پوره دي کوي یې. اسلامي امارت د دغو موضوعګانو په اړه خبر دی او هڅه کوي چې امریکا راضي وساتي. عمر داودزي ویلي چې ملا هیبت الله د ډونالد ټرمپ وروستیو څرګندونو په اړه خفه او اندېښمن دی چې څه به کوي. ښایي کابل ته د امریکایي پلاوي د یون موخه دا وي چې اسلامي امارت وهڅوي ترڅو د اسلامي امارت او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د بیا رغونې لپاره ځینې ژمنې وکړي. د داودزي په وینا دغه یون د اسلامي امارت په بند کې د امریکایي بندي د خوشي کولو او د اسلامي امارت لخوا د امریکایي ښاریانو د نه بندي کولو هوکړې لپاره ترسره شوی دی. داودزي په سیمه کې وروستیو کړکېچونو او د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل احتمالي برید ته په اشارې ویلي اوریدل کیږي چې یو لوی ناورین را روان دی او ستونزې لا پسې ډیریږي. د داودزي پر خبره کابل ته د امریکایي پلاوي یون ښایي د دې لپاره وي چې اسلامي امارت ته په سیمه کې د کیدونکو بدلونونو پر تړاو خبر ورکړي او په ورته وخت کې د اسلامي امارت څرګندونې هم واوري. هغه ویلي د پلاوي ترکیب داسې دی چې دا یون تر ډیره د افغانستان له شاوخوا هیوادونو سره تړاو لري نه له دغه هیواد سره. داودزی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تازه اسلامي امارت د جورج ګلیزمن په نوم یو امریکایي وګړی کابل ته د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي له ورتګ سره سم خوشي کړی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.